هیڅ شرم نه دی، دا د بدن طبیعي بهیر او د روغتیا یوه برخه ده. هر ښځه د وقار او روغتیا حق لري. دا مهمه ده چې په کورنۍ کې د دې طبیعي پروسې په اړه په ډاډه زړه او درناوي خبرې وشي، تر څو زموږ نجونې په هر حالت کې خپل تعلیم او ورځني کارونه په خوندي ډول پرمخ یوسي. حیض د ښځینه بدن یو داسې سیستم دی چې پکې رحم د امیندوارۍ لپاره چمتوالی نیسي. دا دوره په اوصف ډول د 2 څخه تر 3-5 ورځو پورې وي او په هر بدن کې توپیر درلودلی شي. په هره میاشتنۍ دوره کې معمولاً له 2 څخه تر 8 ورځو پورې وینه بهیدل یو نورمال حالت دی. اوس راځئ وګورو چې په دې ورځو کې د خپل ځان ساتنه او حفظ الصحه څنګه په سمه توګه ترسره کړو. تر هر څه وړاندې د پیډ یا ټوکر بدلولو څخه مخکې او وروسته خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو مینځئ. که پیډ کاروئ هڅه وکړئ چې په هرو 4 څخه تر 6 ساعتونو کې بدل کړئ تر څو د میکروبونو مخه ونیول شي. که له ټوکر څخه کار اخلئ ډاډ ترلاسه کړئ چې ټوکر باید خامخا پاک، نرم او د کاټن وي. کارول شوی ټوکر باید په صابون او ګرمو اوبو ډېر ښه ومینځل شي تر څو ټول داغونه او میکروبونه ترې پاک شي. مینځل شوی ټوکر باید خامخا د لمر مستقیمې وړانګې ته وچ شي، ځکه لمر طبیعي ضد عفوني کوونکی دی. وچ شوی ټوکر په یو پاک ځای یا کڅوړه کې وساتئ تر څو خاورې او نور کړتیاوې پرې نه کښېني. د خصوصي برخې د پاکوالي لپاره یوازې له پاکو اوبو کار واخلئ او یوازې د بدن بهرنۍ برخه پاکه کړئ. په دې برخو کې د عطر لرونکو صابونونو یا سختو کیمیاوي موادو له کارولو ډډه وکړئ، ځکه دا د خارښت سبب کیږي. اوس په هغو شیانو خبرې وکړو چې باید په دې ورځو کې تر خامخا ډډه وشي. هیڅکله د پیډ پر ځای کاغذ، پلاستیک یا ناپاک او زاړه ټوکران مه کاروئ، ځکه دا د خطرناکو انتاناتو سبب کیږي. یو پیډ یا ټوکر د ټولې ورځې لپاره مه ساتئ. که څه هم وینه لږه وي، بیا هم په ټاکلي وخت بدلول اړین دي. خپل انډرویر پیډ یا کارول شوی ټوکر له هیچا سره مه شریکوئ. دا یو بشپړ شخصي عمل دی. په دې ورځو کې ستاسو بدن ډېرې پاملرنې، ښه خوراک او آرام ته اړتیا لري تر څو خپله انرژي بیرته ترلاسه کړي. د ګیډې د درد لپاره د تودو اوبو کمپرس وکاروئ او سپک قدم وهل هم ستاسو د درد په کمولو کې مرسته کولی شي. ډېرې اوبه وڅښئ او د اوسپن لرونکي خوراکونه لکه عدس، لوبیا شنې پاڼې او هګۍ وخورئ. ځینې نښې شته چې که ورسره مخ شوئ نو باید خامخا د روغتیایي مشورې لپاره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. که هره ګنټه پیډ بدلوئ یا مو وینه لا ته ورځو ډېر دوام وکړه، دا د جدي پاملرنې نښه ده. لوړه تبه، ډېر بدبوی یا شدید خارښت او سوزښت هغه نښې دي چې باید له ډاکټر سره پرې خبرې وشي. علم او پوهه ستاسو د وقار ساتنه ده. له خپلو لوڼو او خویندو سره په درناوي او صمیمیت خبرې وکړئ. همدا نن خپله د پاکۍ کڅوړه چمتو کړئ تر څو تل په ډاډه زړه او خوندي ډول د خپلې روغتیا ساتنه وکړئ. په یاد ولرئ، پاکوالی وساتئ، ښه خوراک وکړئ او وسایل په وخت بدل کړئ. تل روغ او په وقار اوسئ.